نو زما عزتمندو مسلمانانو ورونو دو خبرې چې دي هغه زه نن ستاسو خدمت کې عرض کومه. یو د وړوکې اختر د شپې فضیلت کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، او دویم د اختر متعلق چې کوم سنت اعمال دي هغه به ستاسو خدمت کې زه چې دی هغه عرض کومه. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دو شپې چې دی دا سکړلې دا ژوندی کړې په عبادت کې، یو د وړوکې اختر شپه ده یو د لوی اختر شپه ده، نو وی د دغې خلکو زړونه به چې دی هغه نه مړه کېږي په کومه ورځ باندې چې د تمامو خلقو زړونه چې دی هغه سوي هغه مړه وي. مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به د دغې خلقو زړونه بیدار وي، دا خلق به ویښ وي، دی به بیدار وي، ځکه د قیامت حالات ډیر زیات سخت دي. د هغې سخت حالاتو د وجې نه به په خلقو باندې بېهوشي چې دی هغه راغلي وي، په دغې ورځ باندې به الله پاک د دغې خلقو زړونه بیدار چې دی هغه ساتي. او دویم نمبر حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړي 15 شپې دا په عبادت کې چې دی هغه ژوندی کړې، د دغې سړي دپاره جنت چې دی هغه واجب دی. لومبۍ شپه په هغې کې د ذوالحجې د 8 تاریخ شپه ده، دویمه د ذوالحجې د 9 تاریخ شپه ده، او دریمه د ذوالحجې مطلب د لوی اختر شپه ده، او څلورم نمبر په هغې کې د وړوکې اختر شپه ده، او 5م نمبر په هغې کې د شعبان د 15 تاریخ شپه. نو دا شپې چې کم سړي په عبادت کې تیرې کړی د دغې سړي دپاره جنت چې دی دا څه شو دا واجب شو. بل دې شپې ته لیلة الجایزه چې دی هغه ویلی کېږي. په دې شپه کې الله پاک د خپل بنده ته څه ورکي، د دې عبادتونو، د دې تراویحو، د دې ذکر و اذکار، د قرآن مجید د تلاوت، او د دې قیام، د دې تهجدو، د دغې اعمالو ثواب چې دی الله پاک د خپل بنده له ورکي. لہذا دا شپې په عبادت کې تیرول چې دی هغه پکار دی. داسې نه چې مونږ د دې شپې ناقدري وکړو په فضول خرچو کې، په فضول کارونو کې، په غلطو کارونو کې دا شپې زمونږ نه چته تیرې نشي. او دویم نمبر خبره رونو د اختر د ورځې چې کم سنت اعمال دي ناغه به ترتیب ز تاسو ته چې دی هغه ویمه، ځان په دې باندې چې دی هغه پوه کړي. اول مونږ سحر وختي پاسو او بیا غسل چې دی هغه وکړو، نو د غسل سره سره مونږه د مسواک استعمال چې دی هغه وکړو، او بیا د غسل نه وروستو به کپړې اغوندو. نو په کار دا ده چې مونږه نوې کپړې وي هغه واغوندو، که نوې کپړې نه وي بیا مونږه په خپلو جامو کې چې کومې ښکلې کپړې وي هغه کپړې استعمال کړو. بیا د هغې نه وروستو مونږه خوشبویي چې دی هغه ولګو. بیا د هغې نه وروستو صدقې فطر که مونږه نه وي ورکړي او په مونږ باندې لازم وي، نو په کار دا ده چې د اختر د مانځه نه مخکې مونږه صدقې فطر دا سکو دا ادا کو. او چې کله مونږه ځو د کور نه نو په کار دا ده چې مونږه تاق کجوري چې دی هغه سکو هغه وخورو، او بیا په لاره باندې ځو د الله تبارک وتعالی ذکر کو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او په کومه لار باندې چې لاړ شو نو په کار دا ده چې واپس مونږ په بدل لار باندې چې دی هغه راشو. او مونځ غوره خبره دا ده چې مونږ په عیدګاه کې مونځ چې دی هغه وکړو، که په کلي کې په علاقه کې عیدګاه نه وي بیا چې کوم جامع مسجد وي غټ جومات وي بیا مونځ په هغې کې چې دی هغه مونږ سکو دا ادا کو. نو دا یو څو ماته ګوډې خبرې وې ستاسو خدمت کې مې عرض کړې. الله پاک ته د عمل کولو توفیق را نصیب.